الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د اسلامي امارت چې څومره محاکم دي په دې ټولو محاکمو کې په پوره معنا سره شرعي نظام او د فقه حنفي مطابق ټول اجراات ترسره کیږي. د 1443 کال نه تر اوسه پورې زیاتو قضیو ته رسیدګي شوې ده چې په هغې نه اجراات ترسره شوي دي، فیصلې ورباندې شوي دي، خواوشا د زرو په تعداد کې دي. اسلامي امارت محاکم چې دي دا شفاف دي، په دوی کې کوم اداري فساد شته نه. دغې وجې نه د موږ الحمدلله مراجعین یې زیات دي او د خلکو کارونو ته په وخت سره رسیدګي یې کېږي. الحمدلله می فخر پکو اسلامی شریعت روان ده، مستقل ده. الحمدلله موږ ډېر فخر پکو. خدای دې نور تکیه کړي، خدای دې کفارو لسونه پکې لاند کړي، خدای دې عمر ته تکیه کړي. ډېر فخر پکو، خوشحال یو. د موږ معامله دغې محکمې ته راجع سوې ده. الحمدلله ثم الحمدلله موږ ډېر ډېر خوشحاله یو. د هر چا خبرې ته غوږ نیول کېږي، اسناد کتل کېږي. له محاکمو نه خوشحاله یو، له کابل کې له سترې محکمې خوشحاله یو، له هیات نه خوشحاله یو، له ابتدایي محکمې نه ونیسه له مرافعې پورې دغې محکمې موږ ډېر خوشحاله یو. بې قانونه کار هم نه ده کېدلی. که د چا لمبر په خپل لمبر باندې ځي او که د چا لمبر نه دا نسته چې ته اوباد یې، ته نیسمن یې، ته پټکی دې په سر ده او که لوڅ سره روان یې. الحمدلله الله دې له موږ نه دا نعمت نه اخلي. موږ ډېر ترې خوشحاله یو. الحمدلله فضل خداست. کدام تبعیض قائل نشدن تا فعلا. ما چیز بدی از یا ندیدیم. برخوردشان نهایتا خوب است. الحمدلله فضل خداست. خو په ترتیب سره هر څه روان دی. اسلامي نظام دی، حقوقي نظام دی. بس د قربانیو د شهیدانو برکت و. موږ تر خوشحاله یو د مرافع او د سترې محکمې ټولو نه. الحمدلله تا در طول سالی که امارت اسلامی قدرت به دست گرفته در محاکم ما که میاییم برخورد خوب همراه ما میشه. نظام شرعی است، اسلامی است. از نظام شریعت هیچ کس انکار کرده نمیتونه. انشالله نظام شرعی همیشه پایدار می باشه و ما خوش هستیم بسیار زیاد از امارت اسلامی افغانستان. په مجموع کې زه به دا درته وایم چې لله الحمد چې امارت اسلامي راغلی ده. په ټولو ولایاتو کې او خصوصا پکتیا ولایت کې په ټولو ادارو کې یو ښه شفافیت روان ده او ټولې چارې ښه پر مخ ځي. خو بالخصوص د پکتیا ولایت د استیناف ریاست کوم محاکم چې دي یا کوم دیوانو ادارې چې دي تر اوسه پورې الحمدلله یو جریان دی یو نیم کال کې داسې څوک پیدا نشي چې ووایي چې په محکمه کې د ما یا کار ځنډېدلی یا ما چا نه د پیسو طلب کړی ده یا ما سره ظلم سوی یا د ما چا غږ نه ده اورېدلی.